د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو د تل په څېر زه عمران الدین نیکملیم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 44مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 44مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 43مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تېره 43مه برخه کې اورېدلي و چې ناصرالدین یو ځل بیا د سولې خبره راوسپړله. بیا نو ولې د شامي لښکرو سره سوله ونه کړو وروره؟ فخرالدین ورسره هم اتفاق وکړ. وی ویل ورته دا رایه معقوله او د عمله وړ ده. زما په اند چې د دې مصیبت نه د ځان ساتلو په خاطر موږ باید د نیمایي مصر شامي ځواکونو ته ور حواله کړو. نو په دې حال کې به موږ ته څه راپاتې شي؟ ناصرالدین ورته یاد کړه د یروشلم پاچا ته هم یو ډېر ستر رقم د جزیې په توګه هر کال ورکول غواړي. که چیرې نیمایي هیواد شامي ته ورکړل شي نو د هغه ناروغه خلیفه د فضل مصارفو لپاره به بودیجه د کومه را پیدا کوو؟ فخرالدین د خبرو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او وی ویل ورته موږ هسې په دې فضل خبرو باندې وخت تېروو او کومې نتیجې ته نشو رسېدلی. ښه خو دا ده چې د خلیفه تنخوا بنده کړل شي او د یروشلم پاچا ته هم دغه کلنی خراج ورنه کړل شي. فخرالدین همام او ناصرالدین همام دواړه نه، خو د لرلید خاوندانو او نه یې په دې اړه پوره تجربه درلوده. هغوی د رغام د ورونو په خاطر د مصر د ځواکونو ستره قمنداني ولکه کړې وه. دواړو به خپلو ځانونو ته سپهسالاران ویل او دغه دنده به یې هم په نوبت سره ترسره کوله. خو اوس د هغوی د خبرو نه سر او نه اخر د بله اړخه خطره هم تر سره را رسېدلې وه. کله به یې د هېواد د ویشلو خبره کوله او د یروشلم لپاره به یې د خراج د نه ورکولو فکر کاوه، خو د جنګ کولو خبره یې نه کوله. د هغوی سره په دې وخت کې هم پوره ځواک موجود و. که چیرې صحیح عملي کړنلاره یې خپله کړې وه نو د حمله راوړونکو لپاره یې پوره ستونزې پیدا کولی شوې. د اسدالدین شیرکو لښکر بلیس ته نږدې پړاو کړی و. هغه خپل لښکر ته یوازې یوه ورځ د آرام لپاره ورکړې وه او د هغې وروسته یې د بلیس په لور کوچ وکړ. د بلیس د ښار بیرون یو ستر میدان و چې مصري ځواکونه پکې تیار په لیکو کې ولاړ و. درغام ته خبر ورکړ چې شامي ځواکونه بلیس ته را رسېدلي دي. درغام خپل دواړو ورونو ته هغه پاتې ځواکونه هم ورولېږل. د خپل ځان سره یې په قاهره کې ډېر کم ځواکونه پرېښودل تر څو د ښار د امن و امان مسؤلیت پر لاسو کې واخلي. ناصرالدین او فخرالدین دواړو ته هم دا خبره ډاګیزه شوې و چې د قاهرې څخه به ورته د دې نه زیاته نوره مرسته راونه رسېږي او که چیرې مرسته راولېږي هم نو د هغوی د مرستې څخه مخته به د بلیس په اړه پرېکړه شوې وي. په دې خاطر دواړو ورونو لا د پخوا نه زړونه لاسه ورکړي وو، خو مصري فوز د حمله کوونکو سره د مقابلې لپاره تیار و. لکه څنګه چې په شامي ځواکونو کې د نوري امراو یوه ډله وه، په همدې توګه په مصري ځواکونو کې هم د برقي امرا پوره شمیره موجوده وه او د همدې امیرانو په زور او ځواک درغام د مصر سره او سپین په لاسو کې اخیستی و. د مصري ځواکونو دغو دواړو سپهسالارانو غوښتل د جنګ د میدان نه وتښتي، خو په دې پوه شوي و چې که چیرې لږ څه کمزورتیا هم ترې څرګنده شي نو برقي امرا به یې له منځه یوسي او پوځ کنټرول او قومنده به په خپله په لاسو کې واخلي. په دې خاطر ناصرالدین او فخرالدین همام دواړه مجبورن د بلیس په جنگ کې
شریک شول. که څه هم تر دې وخته پورې مصري ځواکونه د دورغام وفادار وو، خو په پوځ او ولسي خلکو کې د ملک شادر خواخوږي هم کمه نه وه. همدې خواخوږو د شامي ځواکونو سره په یو ډول نه یو ډول پټې اړیکې نیولې وي او هغوی ته ضرور معلومات ورکول. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تیره 43مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 44مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکو. کله چې دواړه لښکرې مخ په مخ شوې نو ملک شادر اسدالدین شیرکو د شامي سردار څخه لاس په نامه غوښتنه وکړه. د شامي سپه سالار د اطلاع په خاطر عرض کوم چې دورغام د فوزونو سپه سالاري دي د هغه د ورونو فخرالدین همام او ناصرالدین همام په لاسو کې ده. اسدالدین شیرکو ورته سم د لاسه وویل، ما ته ملک شادره معلومه ده چې دا دواړه د مصر د صدر اعظم ورونه دي. ملک شادر حیران پاتې شو. هغه فکر وکړ چې د هغه ملګرو ورته د دنه مخ ته اطلاع ورکړې ده، خو داسې څرګندېده چې شامي جاسوسان لا پخوا بلیس ته ورسېدلي دي او د هغه ځایه هره لحظه خبرونه رالیږي. ملک شادر چې د خپل مرستې لپاره دومره ستر ځواک د خپل ځان تر څنګ کتل نو د خوشحالۍ نه په کالیو کې نه ځایېده. هغه یو ځل اسدالدین شیرکو ته وویل، زه یو پوښتنه لرم. ملک شادر شیرکو ته د سردار خطاب وکړ. حال دا چې هغه اوس دا وخت د شامي لښکر سپسالارو او کیدای شي چې د ملک شادر په دې خبره باندې خپه شوی وي، نو په دې خاطر په توندې لهجې ملک شادر ته وویل، ملک شادره جنګ پیلیدونکی دی، هر څه چې وای په لنډه توګه یې راته ووایه. ملک شادر ورته د خپل زړه د کرکې خبره راوویستله او ورته وویل، زه غواړم ناصرالدین همام او فخرالدین همام په خپلو لاسو ووژنم. اسدالدین شیرکو ملک شادر ته په تیزو سترګو وکتل. ما د مصري سپه سالارانو د نیولو لپاره خپل وراره سردار صلاح الدین ټاکلی دی. د هغوی د نیولو په وخت کې به هم ته هغوی ونه شي وژلی، ځکه چې هغوی به جنګي بندیان وي او د هغوی د تقدیر پرېکړه به زموږ سره راغلي دغه نوریان راکوي. ته به دې د خپلې دغې غوښتنې لپاره په خپل وخت قدم واخلي. درنو اورېدونکو، د اسدالدین شیرکو د خبرې د پای ته رسېدو وروسته سم په مصري فوز کې د جنګ نغاره وډبېده. په حقیقت کې مصر د فرعونیانو ځمکه ده او مختلف فرعوني کورنۍ پرې په سلګونو کالو حکومت کړی دی. فرعون به خپل جنګونه د بیګل د غږولو په واسطه پیلول او دا رواج تر اوسه پورې په خپل ځای وو. دې لور ته په شامي لښکرو کې هم د جنگ نغاره وډبېده. په اوسني وختو کې د جنګونو پیلامه د ګواښونو په واسطه کیږي. د نغرو د ډبولو وروسته سم د لاسه دواړو لښکرو یو په بل د غشو باران پیل کړ. اسدالدین شیرکو د صلاح الدین تر قومندې لاندې د 500 سپرو یوه ډله ورکړه او تاکید پرې وکړ چې د مصري ځواکونو د دواړو سپه سالارانو د ژوندي نیولو هڅې دې وکړي. صلاح الدین ته یې د جنگ د پیلامې نه مخته فخرالدین او ناصرالدین ورپېژندلي وو، خو اوس دا دواړه سپه سالاران د فوز په قلب کې جنګېدل او د هغوی تر مخه مصري ځواکونه د خپل بیرغونو سره ولاړو. د جنگ د پیلامې سره سم صلاح الدین ایوبي په ډېرې بیړه د مصري فوز په قلب کې ورننوت. ناصرالدین همام او فخرالدین همام شاته شول او خپل ساتونکي رامخته کړل. هغوی صلاح الدین او د هغه سره ملګري سپاره راګیر کړل، خو صلاح الدین په خپل ځان باندې هم پروا ونه کړه او هڅه یې کوله چې خپل ځان مصري سپه سالارانو ته ورسوي. خو د هغوی یو صلاح الدین ترمنځ مصري سپرو یو دیوال جوړ کړی وو. په دې خاطر صلاح الدین د خپلو سپرو د خوندي ساتلو په خاطر هغوی ته د بیرته ستنېدو حکم وکړ.
جنگ په پوره قوت سره روانو. ملک شادر هم د خپلې تورې کمال خوده او اسدالدین شیرکو په رښتیا هم د یوه غر په څیر په میدان کې اخوا دیخوا ګرځېده. د هغه ساتونکي د هغه نه مخته وروسته روانو. هرې لورې ته به چې مخه کوله نو د مقابل فوز لیکې به یې له منځه وړلې. صلاح الدین د لومړي ځل لپاره د ناکامۍ نه وروسته یو ځل بیا د مصري فوز په قلب حمله وکړه او د ناصرالدین او فخرالدین ترڅنګ ولاړو عسکرو سره لاس په ګریوان شو. خو اوس هغه دواړه ورونه ناصرالدین او فخرالدین هم یو له بله جدا شوي وو. کیدای شي چې هغوی دا احساس کړي و چې یو شامي سردار نیغ په نیغه په هغوی حمله راوړي. کله چې صلاح الدین هغوی جدا جدا وکتل نو لومړی د فخرالدین امام پسې راواخیسته او اس یې ور وځغلاوه او د هغه په سر ودرېد. فخرالدین امام سخت وویرید او سم د لاسه یې اس راتاو کړ او د میدان څخه یې د تیښتې لپاره هڅه پیل کړه. خو بلې درنو اورېدونکو، کله چې فخرالدین د میدان څخه د تیښتې هڅه پیل کړه نو صلاح الدین پرې پوه شو نو سمدستي د تورو ګزار پرې وکړ. خو فخرالدین ترې ځان خوندي وساته. په همدې وخت کې صلاح الدین د خپلې ورېښمینې رسۍ په ورغځولو سره د فخرالدین لاس بند کړ او راکشې کړ. فخرالدین د اس نه لاندې را پرېوت. که صلاح الدین غوښتلی نو د هغه سر یې همالته پرې کولی شو، خو هغه غوښتل د اسدالدین شیرکو د حکم سره سم ژوندی تر هغه بوځي. په دې خاطر یې خپلو سپرو ملګرو ته اشاره وکړه تر څو فخرالدین ژوندی ونیسي. هغه لا د مخه سپرو عسکرو ته حکم کړی چې د مصري ځواکونو دا دواړه سپهسالاران باید ژوندي ونیول شي. سپرو را پرځېدلی فخرالدین بیرته پاڅېدو ته پرې نښود او هغه یې د تورې په قبضه وواهه او بېهوشه یې کړ. په مصري لښکرو کې د کمزورتیا نښې نښانې را پیدا شوې وې. د فخرالدین د اس نه د راپرېوتلو او نیولو اغېز هم تر سترګو کېده. د بله اړخه جنګ اوس ټول د دویم سپهسالار ناصرالدین په شاوخوا کې روان و. د مصر دواړه بیرغونه هم هلته د ناصرالدین ترڅنګ رپول کېدل. صلاح الدین ایوبي هم د باد و باران په څیر لیکې ماتولې او مخته روان و. دا هغه وخت چې اسدالدین شیرکو د مصریانو خیمې او لیکې ټول یو په بل پسې له منځه وړې وې او مصریانو تیښته پیل کړې وه. ناصرالدین د دې حالات په کتلو سره هم د میدان څخه د تیښتې لپاره بډې وهلې وې، خو اوس هغه صلاح الدین نه پرېښود چې وتښتي. سم د لاسه په ناصرالدین باندې رسۍ ور وغورځوله، خو هغه ترې ځان خلاص کړ. برعکس بیرته راستون شو او په صلاح الدین باندې د تورې ګزار وکړ. صلاح الدین د هغه د تورې ګزار په خپل ډال باندې واخیست، مګر داسې ټیل واهه چې د ناصرالدین له لاسو توره لرې پرېوته. صلاح الدین توره په نیام کې کېښوده او لاس یې ور اوږد کړ او د ناصرالدین د ملا څخه یې چاپېره څرمنې پټۍ ونیوله او ناصرالدین یې ځمکې ته را پرېښود. د هغه پښې د اس د رکابونو څخه ووتلې. صلاح الدین یو بله ټیله ورکړه او ناصرالدین یې د اس لاندې را پرې باسه. تر دې وخته پورې مصري ځواکونه د سختو ګډوډیو سره مخ شوي وو او شامي لښکر د تښتېدونکو مصریانو په تعقیب پسې روان و او ناصرالدین هم د صلاح الدین په لاسو ژوندی ونیول شو. خو بلې درنو اورېدونکو، اسدالدین شیرکو په دې وخت کې یو حکم وکړ چې د تښتېدونکو پسې شاته تګ ونه کړل شي. هغه نه غوښتل سپاره یې هسې په هسې له منځه ولاړ شي. د بل اړخه دښمن ته د قاهرې نه هم مرسته رسېدونکې وه او تعقیبونکي به هرومرو د هغوی سره مخ کېدل او زیان به ورسېده. که څه هم دا جنګ ډېر سخت و خو ډېر اوږد نه شو.
مصري ځواکونو د خپلو دواړو سپهسالارانو د نیولو وروسته میدان خالي کړ او په تیښته د هغه ځایه ولاړل. د شامي لښکرو سپهسالار سردار اسدالدین شیرکو هملته د جنگ په میدان کې دربار جوړ کړ. ټولو نوري امراو د بلیس د جنگ په ډګر کې د خپلو میړانو څرګندونه کړې وه. هغوی ډیر خوشحاله وو او یو یو د شیرکو تر مخه راته او د خپلې میړانې کیسې کولې. د مصر معزول صدر اعظم په اوچت سر سردار اسدالدین شیرکو تر څنګ ولاړو. اسدالدین شیرکو ډیر خوشحاله وو خو لا تر اوسه صلاح الدین نه راغلی. په دې خاطر یې لږ څه ټنډه ترې ومعلومېده. بیا به یې سر اخوا دیخوا ګرځو او شاوخوا یې کتل او بیا صلاح الدین د اسدالدین شیرکو شاوخوا خلک یو د بل نه لرې کړل او داسې راننوت چې دواړو لاسونو کې رسۍ وي. په یوه کې ناصرالدین او په بله کې فخرالدین تړلي وو. د هغوی سترګې د شرم نه په ځمکه وي. د صلاح الدین د راتلو سره سم یو شمیر سردارانو د تکبیر غږ پورته کړ. نږدې را رسېدو سره سم صلاح الدین هغه رسۍ یو عسکر ته ورکړي او په خپله د اسدالدین شیرکو په لور وروان شو. په دې وخت کې د ملک شادر غږ هم راغی. دا دواړه نمک حرامه ما ته حواله کړی تر څو سرونه یې قلم کړم. نوري امراو باندې دا خبر ښه ونه لګېد. اسدالدین شیرکو ته د ملک شادر په دې بې ځایه مداخلې باندې غصه ورغله. او کله چې د نوري امراو غضب وکتلو نو سم د لاسه یې حالات کنټرول کړل. اسدالدین شیرکو په لوړ اواز سره وویل ته د دمشق د سلطان معظم د میلمه په څیر له موږ سره یې. میلمه حکم نه کوي بلکې درخواست کوي. ملک شادر سم د لاسه غوښتنلیک وړاندې کړ چې په هغه کې دا کلمات وو: د شامي لښکرو سترو سردارانو دغه دواړه ناصرالدین او فخرالدین د خپل ورور دورغام په څیر زما مجرمین دي. په ډېر عاجزۍ سره غوښتنه کوم چې د دې بې ضمیره انسانانو د وژلو حکم وکړئ او د هغوی د سرونو د وهلو لپاره ما د جلاد په څیر وټاکئ ترڅو د هغوی په وژلو د خپل انتقام د اخیستلو پیلامه وکړی شم. اسدالدین شیرکو ورته په ډېرې نرمۍ سره ځواب ورکړ: ملک شادره، موږ افسوس کوو چې دا درخواست اوس نه منل کیږي ځکه دا دواړه ورونه زموږ سره جنګي بندیان دي او د زنګي قانون له مخې د دې پرېکړه به د سلطان نورالدین زنګي نه وروسته د هغه نوري امرا کوي. خو بیا هم د دې فتنې اصلي جرړه د دوی ورور دورغام دی او د انصاف غوښتنه د فتنې جرړې راوستل دي. په دې خاطر لومړی باید دورغام په اړه پرېکړه وکړل شي. ملک شادر د وینې ګوټ وکړ او پاتې شو حال دا چې د هغه غلطي وه. هغه ته لا واکمني نه وه ترلاسه شوې مګر حکم کول یې پیل کړي وو او ښه دا شو چې ملک شادر چوپ شو او که نه د نوري امراو تندي داسې و چې خبره خرابېدلې هم شوه. د بلیس په میدان کې د مصري ځواکونو د ماتې وروسته په کوم ځای کې د هغوی تم کېدل خو پرېږده چې د شاته کتلو توان یې هم له لاسه ورکړی وو. هغوی نیغ په یوه ساه قاهرې ته ورسېدل. د شکست خبر او د ماتې خوړلو فوز بیرته راستنېدل دورغام په تنور کې درولی وو. سم د لاسه یې ټول برقي امرا راټول کړل او صحیح حالات یې د هغوی تر مخه وړاندې کړل. یو امیر په ډېر غټ زړه سره وویل: دا خو څرګنده ده چې موږ ماتې خوړلې او هغه ځواکونه چې راغلي دي د هغوی حوصلې او همت له منځه تللي دي. زما په اند چې ماتې خوړلي ځواکونه په کلا کې بند کړل شي او دفاعي جنگ حربه استعمال کړل شي. بل امیر هم تایید وکړ او هغه وویل: په کلا کې د خوراک څښاک پوره اندازه ذخیره شتون لري. په دې خاطر د محترم امیر دا رای سره موافق یم. یو بل امیر لږ څه نور هم احساساتي وویل: دا څومره د شرم خبره ده چې کلا کې بند شو او جنګ وکړو. د حمله کوونکو شمېره د 2 یا 3 زرو نه زیاته نه ده په داسې حال کې چې زموږ سره 10,000 عسکر موجود دي. زه په کلا کې د بندي کېدو د جنگ مخالف یم. موږ باید د کلا څخه بیرون شو
او د دښمن مقابله وکړو. بل امیر هم د کلا نه بیرون د جنګ کولو مشوره ورکړه. دا رښتیا هم د ډېر ذلت خبره ده چې د شام څخه 2-3 زره کسان د دومره اوږد واټن وهي او په مصر باندې حمله کوي او موږ د خپل هیواد 10-12 زره فوز د بې همته خلکو په څیر په کلا کې بند کړو او جنګ وکړو. هو بلې درنو اوریدونکو، بحث او مباحثه پیل شوې وه. دورغام برقي امرات په 2 ډلو ویشل. د یوې ډلې رایه په کلا کې د بندېدو او جنګ کولو وه او د بلې ډلې رایه احساساتي وه او د جنګ میدان ته د وتلو ملاتړ یې کاوه. کله چې خبرې ډېرې اوږدې شوې او دا خطر پیدا شو چې هسې نه چې د خبرو په جریان کې شامي لښکرې قاهرې ته راورسېږي او دلته جنګ پیل شي، نو صدراعظم دورغام مداخله وکړه. برقي امراو ته یې مخ کړ او ورته وویل: زما ملګرو، زه ستاسې د احساساتو قدر کوم، خو زه هیلهمن نه یم چې که موږ د کلا نه راووځو او په میدان کې د دښمن مقابله وکړو نو زموږ بهادر ځواکونه به دښمن سره وجنګېږي، ځکه زموږ ځواکونه په بلیس کې شاته شوي او ماتې یې خوړلې ده. په دې وخت کې هغوی همت له لاسه ورکړی دی. په دې خاطر دې ته اړتیا ده چې موږ خپل مات شوي فوز ته لږ څه همت ورکړو او په کلا کې بند دفاعاتي جنګ پیل کړو. بیا چې کله دښمن د کلا بندۍ د اوږدوالي څخه ستومانه شي نو په ناڅاپي توګه به پرې حمله وکړو. په دغه توګه به زموږ د بری امکانات زیات وي. څرنګه چې دورغام سردار او صدراعظم په دې خاطرې خبره ومنل شوه او د ښار د کلا ټولې دروازې وتړل شوې او په دې توګه د قاهرې ډک ښار د یوې سترې جنګي کلا په څیر وګرځېد. د بلیس د صوبې نه وروسته سردار اسدالدین شیرکو او ملک شادر د دواړو ته دا احساس پیدا شوی چې اوس نو په قاهره ولکه کول دومره ګران کار نه دی. ناصرالدین او فخرالدین دواړو اسدالدین شیرکو ته په زړه پورې معلومات ورکړي وو، خو شامي لښکر چې څومره قاهرې ته رانږدې کېده د ملک شادر د ځان خطر زیاتېده. ملک شادر ته څرګنده وه چې دورغام د 500 کسانو څخه یو مرګونی فوج جوړ کړی او هغه د دورغام د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره کار کوي. هغوی په ملک شادر باندې حمله کړې وه خو دی ترې ژوندی راوتلی و. دورغام ځان زرونکو د ملک شادر په وژلو کې هیڅ قصور نه و کړی. د ملک شادر دا ان هم سوی و ځکه د دورغام دغه ډله د وینې تویونکو سپیو په نامه هم یادېدله، ان تر دې چې برقي امرا هم د دوی څخه په لړزه و. په همدې لړ کې دورغام څو ځان زرونکي د ملک شادر د وژلو لپاره مامور کړي وو. ملک شادر لا تر مخه سب سالار په دې خبره پوه کړی و. اسدالدین شیرکو هم د خپلو ساتونکو څخه 10 کسان د ملک شادر د ساتنې لپاره ورکړي وو او هغوی ته یې تاکید کړی چې هیڅوک د ملک شادر خواته د راتلو لپاره پرې نږدي. د ملک شادر ځان خو د دې احتیاط له مخې خوندي شوی و، خو دې کار هغه ته یو ځان هم ورساوه چې د هغه اوخې امیر هم نتوانېده د هغه سره وویني. هغه وخت چې شامي لښکرې د بلیس نه قاهرې ته راوخوځېدلې نو د لارې په جریان کې امیر غریبي او د هغه دوست قاسم الحسین غوښتل د ملک شادر سره وویني. په دې خاطر هغوی شامي لښکرو ته ورغلل. هلته له یوه اړخه ملک شادر د سپه سالار نه د خپل ځان د ساتنې غوښتنه کړې وه او د بله اړخه اسدالدین شیرکو هم د ملک شادر نه د ډیر کار اخیستلو منتظر و. په دې خاطر په ملک شادر باندې خاصه ساتونکې ډله ټاکلې وه. هغه سردارانو ته هم ویلو چې هیڅ څوک دې د ملک شادر سره د لیدلو کتلو لپاره نه ور پرېښودل کیږي. په دې توګه د اسدالدین شیرکو دا حکم د دې لارې ټول فوز ته ورسید او د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 44مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کیږو. دورغام به په دې کلابندۍ کې بریا ترلاسه کړي او که په همدې کلا کې به خپل ژوند له لاسه ورکړي
همدا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.